السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ الله الحمد مهرباني خوشاله اوسئ. اول خو ډېر کانګریچولیشنز دونه هغه ډیوارډ تاسو ته ملاو شو. څه ویل غواړئ په دې باره کې؟ ډېره مهرباني. ما دا وی چې حمزه بابا وایي چې ما کترې ته ګوله کم نظر ونه کړي په دویم ځل راتګ کې به باران یم نو دا نننۍ چې کومه دستوره وشوه یقینا چې دې هلکانو دې ځوانانو ډېره لویه خواري کړې ده او په خپل دغه معنی نو موږ به تر کومې پورې د سرکار یا دغه نه په تمه باندې یو خو زما په خیال د ټولو نه لویه خبره دا ده چې غیر جانبدار خلک ولس عوام چې کوم دی نو هغه ستا د خدماتو اعتراف وکړي او تا ته ایوارډ درکړي نو زه دا ګڼم چې دا زما دپاره نه چې بلکې د چا ته هم چې ایوارډونه میلاو شوي دي نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې په پښتنو کې چې دا ویل کېږي چې پښتانه قبر پرست دي دوی د مرګ نه پس چې کوم دی نو د خلکو یا د درناوی ورکوي نو زه دوی ته په دې معنی داد ورکوم او خوشحاله یم او ډاډ ورکوم چې په ژوند معنی دوی چې خپل کم په مختلفو شعبو کې چا څه څه کړي دي د هغوی یو قسم لا د هغوی د فن د هغوی د خدماتو اعتراف وکړو او الله دې دا سلسله چې کوم دی نو دغه شان جاري وساتي. Thank you so much sir. Thank you.